دا یو نظم مې لیکلی ترخه خبره ده خو لیکمه پخه خبره. ملګري دې واوري نه مې پکې یوه مور سپکه کړې، نه مې پکې یوه خواښې سپکه کړې، نه مې یوه ښځه په مور او په خواښې باندې اوچته کړې. خو څه مو چې په خپل چاپېرچل کې او په خپلو کورونو کې خپل ګیر چاپېر لیدلي دي هغه مو لیکلي دي او امید لرم چې خوښ به مو شي. نظم دی ترخه خبره ده خو لیکمه پخه خبره. نن داسې څه لیکم چې هیچا به لیکلي نه وي، د یو شاعر د خولې نه چا به اورېدلي نه وي. د قلم ژبې ته مې راغله ترخه خبره، ترخه خبره ده خو لیکمه پخه خبره. یو حقیقت دی خو بس خلکو ته دروغ ښکارېږي، یو وران ویجاړ تصویر دی خلکو ته بروغ ښکارېږي. یوه ګناه ده خو د خلکو ته ثواب ښکارېږي، یوه نیکي ده خو بس خلکو ته عذاب ښکارېږي. نن زه کوم درته د خواښې او انګور خبره، نن زه کوم درته چاپېره د هر کور خبره. واده نه مخکې په جینۍ باندې وختونه نور وي، واده نه مخکې په جینۍ کې عادتونه نور وي. لکه یو ګل چې پې تاوده ساړه بادونه نه وي، لکه آزاد مارغه وي هېڅ پې قدغنونه نه وي. که ورته زړه وویلې کار وکړه خو کار وکړي، ګینې بېغمه ورځ تېره شي قرار وکړي. څه وخت ویده شوه څه وخت پاسې د حساب نه وي، د څه خبرې ته غوښتنه د جواب نه وي. د شهزادګۍ ژوند وي د هیچا نه یره نه وي، د کور په ښځو کې د دې نه هیڅوک بره نه وي. کله ورندار باندې غوسه، کله د خور سره، کله د مور سره خفه، کله د رور سره. هر څوک لویه شي خو هغه د واړو عادت وي، بس ټک په ټکې د خواهش پوره کېدو عادت وي. د هر طرف نه ورته کور کې مینه مینه ښکاري، دا تکه توره دې وي کور کې تکه سپینه ښکاري. دغه جینۍ سبا واده شي د بل کور ښځه شي، د چا ځیګر شي د چا زړه شي د بل کور ښځه شي. دا لا په بل کور کې د ژوند نه هیڅ خبره نه وي، دا لا حکمونو د خاوند نه هیڅ خبره نه وي. دا لا هم هغسې خپل ځان لکه ګوډکه ګڼي، سخر به خپل پلار ګڼي او خواښې به هدکه ګڼي. د چا دپاره دا خپل پلار پرېږدي او مور پرېږدي، خپل ملګري پرېږدي، رور پرېږدي او خور پرېږدي. د پلار د کور نه ځي سلګو سره آهونو سره، د خاوند کور ته ځي د څومره ارمانونو سره. ښه په مزو باندې په ناوې ورځې شپې ګرځېږي، څو ورځې میاشتې سره لاسونه او سرې خپې ګرځېږي. دا د خاوند کور کې هم هغه عادتونه کوي، دا له هم هغسې مکیز کوي نازونه کوي. د نوي کور بوج اخیستلو ته تیاره نه وي، دا له هم هغسې کمک لوي او خیاره نه وي. په هر قدم باندې غلطي کوي نادانه جینۍ، هغه بې غوره زندګي کوي نادانه جینۍ. رو رو غلطو باندې د دې جینۍ رټل شروع شي، رو رو کوټه کې پټ د ناوې جړېدل شروع شي. دې ته په خوب باندې په کار باندې خبرې کېږي، د وړو لویو مخکې جار باندې خبرې کېږي. چېرته کښېني چېرته پاسي حساب کتاب شروع شي، هره خبره کې د دې نه سوال جواب شروع شي. خواښې نه هېر شي چې دا هم چېرته کې لور ده د چا، د زړه ټوکړه ده د چا، دا د سترګو نور ده د چا. وړې وړې خبرې زړونو کې ساتل شروع شي، د نفرتونو هواګانې خورېدل شروع شي. جینۍ د پلار د کور د مینې پسې وترسېږي، جینۍ د مور غېږې شیرینې پسې وترسېږي. هغه عزت په نظر نشي چې کور کې به و، هغه ارمان دلته سر نشي چې کور کې به و. هلته توتي و خو خبرې دلته نشي کولی، هغه چغار هغه سندرې دلته نشي کولی. په بعضې وخت کې به بیماره وي خو غلې اوسي، ټوله دردېږي ناکراره وي خو غلې اوسي. په هر تکلیف باندې چې غلې وي نو ښه یادېږي، کور کې تعریف به د دې ښځې وي تکړه یادېږي. که لږ اواز یې چېرته وکړلو په حقه دې وي، که لږ پرواز یې چېرته وکړلو په حقه دې وي. ټول په یو خوله ورته لګیا شي چې دا ژبه وهي، هر خوا خوره دغه وینا شي چې دا ژبه وهي. بس یوه خواښې نه وي نورې هم خواښیانې لري، دا ځینې ځینې کور خو خدای ګو بلاګانې لري. دا بلاګانې د دې ښځې د میړه خویندې وي، په ځینې کور کې 2 3 4 5 خویندې وي. ښځه که غواړي چې د کور کې ځان خوشحال ساتي، خواښې نه ډېر به دا د دې خواښیانو خیال ساتي. ګینې په اور کې به یې ژوند شي او سوځېږي به دا، د خوشحالۍ پسې په خدای ګو چې ترسېږي به دا. ځان په دې کور کې په رو رو دې ته پردی ښکارېږي، په مړو شمار وي هسې خلکو ته ژوندی ښکارېږي. دغه هر څه چې راځي کال کال کې دننه راځي، څومره تراخه چې راځي کال کال کې دننه راځي. هغه د عمر عادتونه کال کې څنګه بدل شي، هغه نازک نازک فکرونه کال کې څنګه بدل شي. په خدای یقین وکړئ چې دغه جینۍ بده نه وي، خو د خاوند د کور ماحول سره بلده نه وي. دا چې په هر یو څیز پوهېږي نو لږ وخت اخلي، د بل په خوښه چې اوسېږي نو لږ وخت اخلي. خو څوک د دې وخت ورکولو ته تیار نه وي، په غلطیو خپې راښکلو ته تیار نه وي. په دغه کور کې د دې ویر وجه یې خواښې ګڼم، زه د دې وران ویجاړ تصویر وجه یې خواښې ګڼم.
خواخې د کور مشره وي څه چې هغه غواړي کېږي، د سپین او تور مشره وي څه چې هغه غواړي کېږي. کومه انګور چې کله خواخې باندې سپکه شوله، په خدای یقین وکړئ برباده شوله، ورکه شوله. لږه خندا لږ د سرور ورکړي نو ودې ګوري، خواخې خو مینه دې د لور ورکړي نو ودې ګوري. تازه واده جنۍ خو خدای ګو چې د موم مثال وي، تازه واده جنۍ خو خدای ګو د ماشوم مثال وي. زړه کې ساتلی کس کې نه د پلار د کوره نه ځي، ناوې د جنګ په اراده د پلار د کوره نه ځي. لږه بې وخته وخت دوده شوله نو څه چلو شي، کار کې یوه ورځ ډیله شوله نو څه چلو شي. که ځینې وخت لږه ترخه شوله نو خیر دی که نه، په څه خفه شوه یا غوسه شوله نو خیر دی که نه. لکه د خپلې لور په رنګ یې مخاوره یې کړئ، زړه ته نه مه وباسئ خلکه بهادره یې کړئ، بیا یې په خوله کړئ، که په سیسیز مروره یې کړئ، په سر لاس د مینې راکاږئ زړوره یې کړئ. هغه د مور د کور عزت غواړي او مینه غواړي، یوه خبره د چا خولې ځنې شیرینه غواړي. په هر یو کار باندې سپکېږي نو هغه څه وکړي، لکه زخمي مرغۍ تړه کېږي نو هغه څه وکړي. هیڅ ارمان نه وي څه زړه ورپورې نه وي که څه، هغه انسان نه وي څه زړه ورپورې نه وي که څه. خاوند د مور د یارې دې ته سره وړلی نه شي، سره وړل پرېږده چې هغې ته خندېدلی نه شي. نه دنداسه راوړل، نه پیوي، نه نتکی راوړی شي، نه خو جامې، نه خو پیزار، نه خو ګړی راوړی شي. څه عجیبه غوندې کې ژوند کېږي چې مونږ یې کوو، ظلم په ښځې په خاوند کېږي چې مونږ یې کوو. نوې راغلې مېلمنه ورانی نه کوي، زه داسې نه وایم چې ناوې غلطي نه کوي، زه داسې وایم چې مونږ خلکو کې صبر نه وي. دا درته ښایم چې مونږ خلکو کې صبر نه وي. هغه ورانی دې کوي ته دې ورله مینه ورکه، هغه غلطي دې کوي ته دې ورله مینه ورکه. د دې اثر د ناوې خیال باندې بې حده بشي، رو هغه د دې ماحول سره بلده بشي، د خنداګانو خوشحالونو ډک وختونه بشي، بخته په مینې باندې رنګ زمونږ کورونه بشي. د خنداګانو خوشحالونو ډک وختونه بشي، بخته په مینې باندې رنګ زمونږ کورونه بشي، بخته په مینې باندې رنګ زمونږ کورونه بشي.